د یو داسې انسان کیسه ده چې ژوند یې د خپل قام لپاره وقف کړی و. یو شاعر، یو مبارز او د حق غږ، هغه سړی چې د ظلم پر وړاندې چوپ پاتې نه شو. دا د ګیلمن وزیر کیسه ده. ما پسې ارمان درځي که نه درځي، سنا څخه افغان درځي که نه درځي. اے استاذه حال د وطن څنګه دی؟ سکول د ماشومان درځي که نه درځي؟ ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې نعیم الله غیرت و، د شمالي وزیرستان د رزمک تحصیل په اسدخیل کلي کې وزیږید. دا هغه سیمه وه چې کلونه یې له جګړو، ترهګرۍ او ناامنۍ سره ژوند کاوه. د هغه ماشومتوب د بمونو، ډرون بریدونو او پوځي عملیاتو تر سیوري لاندې تیر شوی و. هغه ډېر ظلمونه په خپلو سترګو ولیدل. همدغو حالاتو د هغه په زړه کې د انصاف او سولې ارمان پیدا کړ. د ژوند د ستونزو له امله هغه د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته هم لاړ. په بحرین کې هغه د مزدور او ډرایور په توګه کار کاوه، خو وروسته هلته ونیول شو او له بحرین څخه بیرته پاکستان ته ریپورټ کړل شو. د راپورونو له مخې هغه وروسته د بند او فشارونو سره هم مخ شو او ټارچر سیر په سیر ځایونو کې سختې ورځې یې تېرې کړې. ویل کېږي چې له هغه څخه پر سټامپ پیپر ځینو بیانونه هم واخیستل شول. په دې کې بل رنګه ماحول و، د بجلۍ کوټه وه. د دې کوټې پر دیوالو عجب شایان ځوړند وو، په چاړو غوځ غوځ حلال شوي انسانان ځوړند وو. یو خوا جټکې پلس د نوکانو د ایستو سامان وو، بل خوا زنځیر وو د پنسۍ ځوړندېدو سامان وو. زما لاسو ته یې تر شا هتکړې واچولې، بیا یې زما پر مخه تورې پټۍ واچولې. وروسته هغه د پښتنو د حقونو د مبارزې یو مهم غږ وګرځېد. هغه د پښتون تحفظ مومنټ له فعالو غړو څخه شو. د منظور پښتین سره یو ځای هغه د پښتنو د ستونزو پر ضد خپل اواز پورته کړ. هغه د جبري بېدرکیو، ماورایي قانوني وژنو او د جګړو پر ضد خبرې کولې، خو د دې غږ قیمت ډېر دروند و. هغه څو ځله ونیول شو او نوم یې ان د سفر د بندیزونو په لیسټونو کې هم شامل کړای شو، خو بیا هم هغه خپل اواز خاموش نه کړ. ناتې دی افغان د مخ دی لوی افغانستان، د مخ دی لوی افغانستان. ګیلمن وزیر یوازې یو سیاسي فعال نه و، هغه یو شاعر هم و. د هغه شعرونه د درد، مقاومت او ازادۍ غږ و. هغه به د خلکو په منځ کې د خپل شعرونو له لارې د پښتنو احساسات بیانول. د هغه الفاظ یو ولس درد او هیله څرګندوله. هغه به ویل شکر ګیلمن وزیر افغان ابن افغان یمه. وروستۍ ورځ یې د 2024 کال د جولای په 9 نیټه په اسلام آباد کې پر هغه یو برید وشو. هغه سخت ټپي شو او روغتون ته انتقال کړل شو. 4 ورځې وروسته د جولای په 11 نیټه هغه د ټپونو له امله وفات شو. د هغه مړینه د ډیرو خلکو لپاره یو درد صدمه وه. جنازه او میراث یې د هغه جنازه په خپل کلي اسدخیل کې ترسره شوه. زرګونو خلکو په دې جنازه کې ګډون وکړ. د هغه شعرونه، د هغه خبرې او د هغه مبارزه اوس د یو نسل لپاره الهام ګرځېدلی. ځینې انسانان کله دې نړۍ لاړ هم شي، خو د هغوی فکر او مبارزه ژوندۍ پاتې وي. ګیلمن وزیر همداسې یو انسان و، یو شاعر، یو مبارز او د خپل قام غږ. سکالرو پیدایشي ټولنیز غړی و، خلق پرې راټولېدل، اثر یې درلود په خبرو کې، په شخصیت کې. نو داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي. خو بس راغلو، ډېر ژر رانه لاړو، ډېر زر لاړو. نو د ده په مبارزه باندې که مونږ خبرې کوو، د دومره لنډ تنګ وخت باندې هغه نه راټولېږي. د ده مبارزه ډېره لوړه ده، په کم وخت کې ډېره غټه مبارزه کړې ده. لارو بار افغان مینه ته په پښتانه مینه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په اسیا د ګیلمن مشر ورور یم او د ګیلمن په اسدخیل په شمالي وزیرستان اسدخیل ولسوالۍ کلي ښه پیدا شوی و. دا په ماشومولي پیره د دوم ټولګي پیره سبق وویه چې سبق یې وویه. اول د ماشومولي نه د ده شعر شاعري سره ډېر شوق و. مو ورته وویل چې وراره شعر شاعري نه ودره، خو دا ډېر شوق و. ذهن یې د کوم طرف ته و،
شعر شاعري د ډېره په شوق سره ویله او داسې چې لوی شم بیا سعودیا په سفر لوړ شو سعودیا سفر نه سعودیا شه حل بن یو کول تیر کې بیا روغی کلی ته کلی کې داسې یو کول چې تیر کې بیا لوړ شو بیرین ته چې بیرین ته تیر لوړ شو بیا د داسې شعر شاعري د پښتون کوم د پورا شاعري کړله چې نه عملی کړله خالص یو په پښتون کوم باندې زړه درد ده بیا د بیرینا د پاکستان ریاست یا ادارې په انټرپول باندې روړ ملتان په ایرپورټ باندې بیا زه حال باندې ویراغله بیا ملتان نه پاته ورکه شول چې دای چیرې تللی دی خو خورې تکلیفونه تیر کړل بیا په بانو کې موته ادارې ولا دای ملاو شرطه بیا کلی ته لوړلی باشه کلی ته لوړلی دا د پښتون د کوم د پښتون ژغورنه د غورځنګ سره د مشر منظور په څنګ شه کلک ملاتړی وی لوړو د تکلیفونه جیلینا هر شی تیر کړل خدای نه په شاشه نه وډارېده د غاس کلاک وی لوړو لکه څنګه وی چې شعر شاعري کړله عملی کړله ان یو خو شعر شاعري سړی خو عملی نه کو دا هر شی عملی کړل تر دغه وخت پورې چې دای په شهادت ورسېدو او دای نه چا چوب کا نه چا وډارو